د نن شنبې ورځې مهم او لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د ټینګښت په نوم جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت په ټول توان سره د خلکو د هوساینې لپاره هلې ځلې کوي. د عامې روغتیا وزیر پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د عامې روغتیا له وزیر سره لیدنه کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ناروغیو د له منځه وړلو او افغان ناروغانو ته د ویزو په ورکړې خبرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس سره کتنه کې د افغانستان اسلامي امارت ویندوی د امارتي ادارو د کړنو په انعکاس د رسنیو او امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د کچې د پیاوړي کولو خبرې شوې دي. د یو چینایي شرکت مسؤلینو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سره په لیدنه کې د افغانستان وچې میوې د پروسس په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د بدخشان ولایت د قانونو له نوي رئیس سره په لیدنه کې ویلي چې کاني زیرمې د هیواد ملي پانګه ده او د مدیریت، څارنې، ساتنې او روڼتیا لپاره یې باید جدي پاملرنه وشي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر د فاریاب ولایت د کډوالو چارو ریاست له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد ته هیڅ راستنېدونکی له مرستو بې برخې او د کډوالو په ادارو کې له ثبت څخه نه دی پاتې شوی. ملي سوداګر او د عزیزي شرکت رئیس میرویس عزیزي هرات ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې هیواد کې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د اوسپنې پټلۍ د پراختیا او انرژۍ برخه کې پانګونه کوي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر د یوناما د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې یوناما باید د افغانستان په تړاو د یو طرفه له حقایقو لري او ناسمو راپورونو له خپرولو څخه ډډه وکړي. ملي دفاع وزارت وایي چې د 203 منصوري قول اردو اړوند لومړی پلي لیوال ښوونیز مرکز څخه 600 تنه منصوبین له 3 میاشتنیو بېلابېلو عقیدوي، مسلکي او نظامي زده کړو وروسته فارغ شول.